اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د نن ورځې درس معین او غیرمعین سټونه او د لومړي فصل د درسونو خلاصه ده. معین سټ هغه سټ دی چې د عناصرو شمېر معلوم وي او غیرمعین سټ هغه دی چې د عناصرو شمېر معلوم نه وي. مثال A سټ یو معین سټ دی ځکه 15 واړه واحد توري پکې شامل دي او عناصرو شمېر هم معلوم دی. او B سیټ غیر معین سیټ دی ځکه دا کې ټول طبیعي عددونه شامل نه دي. لومړي فصل درسونو خلاصه کې وایو چې سیټ د منظمو شیانو مجموعې ته وایي. د هغې لپاره مو دغه علامه کاروله. خالي سیټ هغه سیټ دی چې په هغه کې کوم عنصر شتون ونه لري. د هغې لپاره مو همداسې خالي قوس ډوله سیټ یا دغسې علامه کاروله. ګډون او نه ګډون علامې که چېرې یو عنصر په یو سیټ کې شتون ولري د هغې لپاره د ګډون علامه او که شتون ونه لري هغې لپاره بیا د نه ګډون علامه کاروو. سیټونو لیکلو طریقې سیټونه هم په دوه ډوله لیکل، یو د لیست کولو طریقه بل توصیفي طریقه. د لیست کولو په طریقه که مو ټول عناصر د کامې په توپیر سره په سیټ کې ترتیب سره لیکل او په توصیفي طریقه که مو ویل چې ټول عناصر د مشخصو یو ډول خواصو له وجې په جمله کې یا د جملې په شکل لیکل کیږي. مساوي او معادل سیټونه دوه سیټونه هغه وخت مساوي دي چې د عناصرو شمېر او ډول یو شان وي او دوه سیټونه هغه وخت معادل دي چې یوازې د عناصرو شمېر یو شان وي، یو ډول پکې شرط نه دی. فرعي سیټ هغه سیټ دی چې د هغې ټول عناصر په بل سیټ کې شامل وي. فرعي سیټ لپاره موږ بیا دغه علامه کاروو. او د دوو سیټونو تکاتو د سیټ هغه سیټ دی چې په هغه کې د دواړو سیټونو مشترک عناصر شامل وي. د تکاتو لپاره دغه علامه کاروو. د دوو سیټونو د اتحاد په سیټ کې یا داسې یو چې د دوو سیټونو د اتحاد سیټ هغه سیټ دی چې په هغه کې د دواړو سیټونو عناصر داسې لیکل شوي وي چې تکراري بڼه ونه لري. که څه هم په لومړنیو کې به تکراري بڼه لري خو د اتحادي سیټ کې به هغه تکراري بڼه بیا نه لیکو. د هغې لپاره یو ډوله علامه کارول کیږي. او د دوو سیټونو تفاضل سیټ هغه سیټ دی چې په هغه کې داسې عناصر شامل دي چې په لومړني سیټ کې وي خو په دوهم کې هغه موجود نه وي، لکه د A سیټ کې ABC او په B سیټ کې AB. A تفاضل B A کاما B کاما C تفاضل A کاما B دا چې په A سیټ کې C شته په B سیټ کې نشته نو د A تفاضل B حاصل د C سیټ دی. کلي مکمله سیټونه کلي سیټ لکه ټول انګلیسي توري او مکمله سیټ لکه د واویل تورو سیټ او د کانسوننټ تورو سیټ. معین او غیر معین سیټونه معین سیټ لکه مخکې مو ویل چې هغه سیټ دی چې د عناصرو شمېر معلوم وي. غیر معین سیټ هغه دی چې د عناصرو شمېر معلوم وي. او وروستۍ خبره دغه یاد لرئ چې د سیټونو په تکاتو او د سیټونو په اتحاد کې د تبدیلۍ خاصیت او اتحادي خاصیت دواړه سیده کوي. ګرانو زده کوونکو نن درس مو په همدغه ځای باندې بیا چې له یوه نوي درس سره ستاسو په حضور کې حاضر ږم. د الله په امان.